हक की खातिर लड़ना होगा। د جماعت اسلامي پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن لخوا د هیواد په کچه د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو او ورځنی بنیاد د خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج اعلان شوی دی. په دغه اړه خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي امیر عبدالواسی ویل چې د ګرانۍ پر ضد دغه احتجاج د اگست ل 14مې پیل شوی چې د هیواد په نورو ښارونو کراچۍ او کویټا کې د گورنر هاوسز او لاهور کې به د وزیر اعلی هاوس مخې ته تر نامعلومه مودې جاری وي ترڅو حکومت خپل فیصلې بیرته واخلي او غوښتنې ومني. لیوی ټیکس بنیادی طور دا د حکومت د طرف نه یو ظالمانه ټیکس دی چې په عام غریب او عوامو باندې 160 روپۍ د عام غریب او عوامو نه وصولیږي او د دې ټیکس په پاکستان کې په دې وخت کې چې په دنیا کې قیمتونه سیوا دي نو حکومت خپل خرچې نه کموي په غریبو خلکو باندې ټیکسونه لګوي. موږ دا وایو چې حکومت د خپل خرچې کمي کړي په غریبو عوامو د لیوی ټیکس په نوم باندې کم ټیکس لګولی دی دا د ختم کړي. د دې خلاف موږ په پېښور کې درنه شروع کړې ده هغه وخته پورې به جاري انشاءالله چې تر کوم وخته پورې حکومت خپلې فیصلې واپس نه اخیستي او زموږ درنه به انشاءالله د دې گورنر هاوس په خوا کې د حافظ نعیم الرحمن صاحب په حکم باندې جاري انشاءالله. حکومت تر اوسه د جماعت اسلامي لخوا د پیل کړل شوي احتجاج پر دې عمل کې لاس نه دی ویلي خو د 2024 د جولای په 20 د پېټرولیم وفاقي وزیر پرویز ملک د پېټرول پمپ مالکانو د هړتال وروسته په ایکس پاڼه موقف اختیار کړو چې حکومت نه کمې شعبې ته ترجیح ورکوي او نه په ولس بې ځایه بوج اچوي. د هغه په وینا حکومت د علمیزي موارو په چوکاټ کې د امکان تر حده صارفینو ته د ریلیف ورکولو وعده کوي. آسمګل مشال ډیجیټل پیښور.